افغاني جنکۍ ډېره موده پس په منظریام باندې راغلی، یو بله ویډیو یې هم راغله کومې چې په جلال آباد کې ورسره ناروا کار شوی و. تاسو به د دغه واقعې نه خبر هم یئ چې دغه ناروا کار نه پس بیا هغوی ډېره موده ورکې وي. نو د هغوی کومه ویډیو وه دغه ویډیو به هم تاسو هم دلته وګورئ او بیا به د دې یو نوې ویډیو هم در سره شریکه کړم او کوم کس چې دې سره غلط کار کړی و هغه به هم تاسو وګورئ چې هغه نن سبا په څه حال دی، آیا مړ شوی دی او که ژوندی دی. کومې افغاني جنکۍ چې وي تاسو ته معلومه ده چې یو دوکاندار ته ورغلې وي او دوکاندار ورته د یو څیز ورکولو په بدل کې د دوی جسم سره لوبې کړې وي. هغه ځان ته موبایل هم ایښی او دوی راسملولي، هلته یې ورسره ناروا کار وکړلو. او بله جینۍ چې وه هغې دغلته پهره کوله، یعنې ولاړه وه چې څوک را نشي. کله چې دوی سره دا کار وکړو بیا دا ویډیو هم ځان سره ساتلې وه او هغه ویډیو به یې د دوی د بیا استعمالولو دپاره هغه ویډیو ورښودله چې ګینې تاسو راشئ او ما سره دا کار وکئ. بیا دا ویډیو هم د هغه نه لیک شوله په سوشل میډیا باندې او د لیک کېدو سره سم دغه بدبخته انسان چې دا هم وتښتېدو، د هغه ځای نه تښتېدلی او دا بدبخته جینکۍ چا چې د خپل ورونو د خپل مور پلار بېعزتي کړې وه دوی هم ورکې شولې. بیا ځینې خبرونه پکې داسې هم و چې دا جینکۍ چې د خودکشي کړې ده یا خپل ورونو ایشتي دي او ځینې کسانو دا هم ویل چې دوکاندار یې هم ایشتی، خو دوستانو کنفرم تر اوسه پورې داسې څه خبر مخې ته نه و راغلی، نه د دې خبر څه تصدیق شوی و چې ګینې داسې رښتیا خبره ده چې دغه افغاني جینکۍ وژل شوي دي یا دغه دوکاندار وژل شوي وي. خو دا یوازې دا دوکاندار نه دی، داسې په پېښور کې په بوډ بازار کې په یو ځای او بل ځای کې هم ډېر داسې جینکۍ شته، داسې ښځې شته چې هغوی همدا غلط کارونه کوي، همدا بېهوده کارونه کوي، همدا ناروا پلید کارونه کوي. دوکانداران هم همدغه غلط کارونه کوي او ښځې هم ورته صرف او صرف د دې دپاره راځي چې یو څیز موږ ته ارزان راکړي او د هغې په بدل کې ورسره خپل جسم پروشي وړي. دا به ووایو چې الله پاک دې زموږ ستاسو حیا پردې نصیب کړي. ډېر زیات یو داسې دور کې اوسیږو چې د خپل ځان ډېر حفاظت پکار دی.